بسم الله الرحمن الرحيم. جنایات نه تنها دا چې مجاهدین په سنگرو کې بمبارد کړل، بلکې دومره ورته بیا وسیله شول چې موږ د ماشومان په کورونو کې او هلکانو جنکۍ په جوماتونو کې د قرآن د ویلو په حال کې بمونه پور واچول. جومات یې سره د محراب، سره د امام، سره د طالب او سره د حافظ او د قاري خاورو سره برابر کړه. د سیکولریزم جنایات زه د علماو د دې دعات نه پوښتنه کوم، د دې د نقطې نظر نه به څه وخت جهاد ترځایم کېږي؟ ولښکرې خو راغلی، ملکونه خو ونیول، خلک یې بمبارد کړل، خلک یې مړه کړل، مدرسې یې بمبارد کړې، اسلام یې په پښو لاندې کړه، مثال شریعت خو منکر دي، مجاهد او عالم وژني، قرآن خو بې عزته کوي، د پیغمبر بې عزتي یې وکړه، د پیغمبر کاریکاتور یې نشر کړه. آخر دغسې تاسې یوه مقطع وښیئ چې که دغه کار وشي بیا به موږ وسله را اخلو. هغه وخت هغه حادثه ستاسو په ذهن کې، ستاسو په ثقافت کې څه وخت دی چې جهاد به در باندې څرځېږي؟ درنو او مجاهدو هېوادوالو، د افغانستان د اسلامي امارت د فرهنګي چارو کمیسیون ویاړي چې دا ځل د هېواد د نامتو جهادي شخصیت او د تورې او عمل د اتل ښاغلي استاد محمد یاسر هغه ځانګړې او ولولو نه ډکه وینا د یوې نوې کیسې پر مخ خپره کړي چې په ترڅ کې د غربي سیکولریزم د هغو جنایتونو او حربو له مخه پرده لرې شوې چې د تاریخ په اوږدو کې د اسلامي امت په وړاندې ترسره کړي او ترسره کوي. هیله ده د پام وړ او جهادي تنده مو پرې خړوبه شي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نپوهیږم څه ووایم او له کومه ځایه شروع کړم. د مسلمانانو په زخمونو پر هارونو باندې د غمو په څپو کې کوم غم وژاړم او د ظالمانو د ګزارونو نه کوم ګزار نه شکایت وکړم. په داسې حال کې چې په عالم اسلام باندې صلیبي حمله برحمانه روانه ده، په شرق او په غرب کې د مسلمانانو په کورونو باندې ورونه اوري، د اوښکو او د وینو سیلابونه روان دي. په داسې حال کې چې ظلم د وحشت او د بربریت ریکارډونه ډکوي، په همدغسې حال کې د بې غیرتانو او د اجنټانو او د مزدورو خط شوي علماو د بې غیرتو خطبو او فتواګانو نه وژاړم او که د ظالمانو بېرحمانه ګزارونه او پرهارونه وژاړم. د کوم ونه شکایت پکار دی؟ دا د پښتو شاعر شعر رپ یادېږي، وایي چې پر قبلیو باندې رحم دې سپو نه شي، د رقیب لاسونه مشه په دلبر بر. اوس د دې ظالمانو او د کفر د اجنټانو لاسونه زموږ په مظلومو مسلمانانو بچیانو باندې بر شوي دي. د ظالم نه به څه د رحم توقع وکړو؟ د کافر نه به څه د دلسوزۍ توقع وکړو په اسلام باندې؟ د ظالم طبیعت خونخواري ده، د کافر طبیعت دا دی چې د اسلام سره به دښمني او کرکه کوي. زه خو ډېر د ظالمانو نه شکایت نه کوم، زه خو ډېر د ظلم نه فریاد نه وباسم، ځکه د مظلوم مظلومیت دی چې ظالم یې ببر کړی، د بې غیرتانو بې غیرتي ده چې ظالم ته یې دا امر کړې ده چې ظالم ظلم وکړه. که په انسانانو کې د ظلم د تحمل استعداد نه وي، ظالم کله هم ظلم نشي کولی. په هر قوم کې چې د ظلم په خلاف باندې د قیام استعداد موجود وي، هغې قوم باندې ظالم نشي مسلط کېدلی. ظالمان هم د خلکو سترګو ته ګوري، د خلکو حالاتو ته ګوري، عکس العمل او ردتې مطالعه کوي. که چېرته وګوري چې مظلوم د دې ظلم باندې راضي شو او په هغې کې د انتقام او د مقابلې جذبه نشته، د یو ګزار په سر باندې بل ګزار هم ورکوي. او که چېرته وګوري چې په مظلوم کې د دې استعداد شته چې انتقام واخلي، نو هلته بیا د خپل ظلم د تبرئې دپاره شبهات او دلایل را پیدا کوي چې خپل ظلم تبرئه کړه او د دې د جواز دپاره لارې پیدا کړه او بیا به مهلت ورکوي، په نورو وسایلو نه به کار اخلي. ما د برداشت نقطې نظر نه ظالم نه دی چې په مونږ باندې دغه مصیبتونه راوستلي دي. مونږ کې د بېغیرتۍ او د حب دنیا او د دنیا دوستۍ جذبه دومره حد ته ورسېدله چې د انتقام او د ظالم سره د مقابلې احساس یې ختم کړه. او متاسفانه چې فکري استعمار د دغې جذبې د ختمولو
کولو دپاره د مختلفو اسالیبو نه کار اخلي تر څو د جذبه ختمه کړه. عالم اسلام باندې اروپا له ابتدا نه تر اوسه پورې حملې او تجاوزونو تاریخ ډېر اوږد دی. تر هغه وخت نه چې اسلام په عهد خلفای راشدینو کې د فتوحاتو لمن اوږده شوه، د امویانو په دور کې د فتوحاتو دا لمن اروپا ته ور ورسېدله. اسلام د شرق د خوا نه د البانیا غرونو ته د اروپا په شرقي برخه کې د فاتحینو لښکرې ودرېدلې او د غرب د خوا نه اندلس فتح شو. د شمال افریقا د فتوحاتو قمندان موسی بن نصیر رضی الله تعالی عنه او دغه فاتح قمندان طارق بن زیاد کله چې د فرانسې د غرونو په سرحد باندې ودرېدل نو خلیفه اموي ته اول ورولېږله چې ما ته اجازه راکړه چې زه د فرانسې د لارې نه بېرته دمشق ته د فتوحاتو دوره تکمیل کړم. خلیفه اموي د شیاطین انس په واسطه باندې د دربار د منافقینو په واسطه باندې خلیفه وویروله او ورته وویل چې که دا کار موسی بن نصیر وکړه نو د ده د فتوحاتو صحابه د دمشق د خلافت د ساحې نه زیاته شي او دا د ستا د خلافت دپاره خطر شي نو دا اجازه مه ورکوه. او موسی بن نصیر ته یې نه تنها دا چې اجازه ورنه کړه، هغه یې دمشق سره وغوښتله او په دمشق کې د خپلې وظیفې نه برطرف کړه. او مورخین لیکي چې موسی بن نصیر په آخره ژوند کې سپیکې توپ په حال کې په داسې حال کې چې سترګې یې ړندې وې د دمشق په ښار کې د فقر او د ګوښهنشینۍ عمر په خپل کور کې تېروله. د سخت داخل مشکلات، د نفسونو مشکلات، د قیادتونو په منځ کې مانع د دې وګرځېدل چې موسی بن نصیر د اروپا د فتح دوره تکمیل نه کړه. اروپایانو کله چې ولیدله چې اروپا په خطر د سقوط کې ده، د هغوی پوهان او سیاستمداران راټول شول او د دې اسلامي فتوحاتو د مخنیوي په خاطر باندې هر اړخیزه پلانونه جوړ کړل. یو د هغو پلانونه دا و چې راځئ د اسلامي فکر او د جهاد د فکر د ختمولو په خاطر باندې په مسلمانانو کې کار وکړو. د استشراق د مدرسې اساس په همدغه ځای کې کېښودل شو. اروپایانو خپل اصحاب د ذکاوت او استعدادونو خلک راټول کړل او شرق ته یې د علم د زده کولو دپاره راولېږل. مستشرقین یې نوم ته کېښود، یعنې طلب د شرقي علومو د شرقي علومو زده کول یا د اسلامي علومو زده کول، تر څو چې دا خلک په عربي ژبه کې او په اسلامي علومو کې ماهر شول او د کتابت او د تالیفاتو مرحلې ته ورسېدل. هلته یې په اسلامي کتابونو لیکلو باندې او د مسلمانانو په منځ کې د جعلي اسلامي فکر په نشرولو کې کار شروع کړ. د مستشرقینو مدرسه اساسي وظیفه یې دا وه چې په مسلمانانو کې د جهاد او د فتوحاتو تصور ختم شي. مسلمانان په خپل منځ کې په دغسې سیاسي او فکري مشکلاتو اخته شي چې دوی به د دښمن په غم او په سوچ کې نه شي. او دا سلسله د هغې نه دوام شوله او همدارنګه په داخل د امارت کې او د مسلمانانو په داخلي منځ کې د فکري اختلافاتو اچولو سیاسي اختلافاتو مختلف مسلکونه پیدا کړل چې مسلمانان یوازې دي چې دښمن ته متوجه شي په خپل منځ کې سره متوجه. یو دغو اختلافاتو نه، یو دغو افکارو نه چې په عالم اسلام کې د اروپا نه رانقل شو، هغه د دین او د سیاست په منځ کې تفرقه چې دین په سیاست کې کار نه لري، جمعت په سیاست کې کار نه لري او دین به د آخرت نه توجه وکړه او سیاست د پادشاهانو د زمامدارانو کار دی. دا اختلاف دی چې د استشراق د مدرسو نتیجه وه چې اروپا عالم اسلام ته رانقل شو. د اختلاف اساسا په اروپا کې موجود وه. په اروپا کې هم د قرون وسطا په مرحله کې د کلیسا او د پادشاهانو په منځ کې اختلاف راغی په قیادت او په سیطره باندې. یوه مرحله په اروپا تېره شوله او په دې دوره کې اروپا د پاپانو د کلیساګانو د ظلم د زور او د زیاتي نه په تن راغلې وه چې د مذهب او د کلیسا په نامه باندې یې ټول هغه جرایم په اروپا کې تکرار کړل چې د مذهب په ټنډه باندې تور داغ دي او د کلیسا تور تاریخ یې پرېښود چې د هغې تفصیل نه غواړم چې دلته بیان کړم چې د هغې په نتیجه کې خلک د کلیسا په خلاف باندې راپورته شول او پادشاهانو او د کلیساګانو په منځ کې مقابلې شروع شوې. په دې مقابلو کې مختلف مراحل تېر شول. بالاخره د طولاني داخلي مبارزې په منځ کې د کلیسا او د پادشاهانو په منځ کې صلح وشوله چې راځئ تقسیم د قدرت وکړو، چې سیاست او متعلق امور د سیاست د پادشاهانو کار وي، مذهب، کلیسا او د کلیسا مربوط امور دا د راهبانو د پاپانو وظیفه وي. او په عربي باندې د دې نه چې تعبیر شوی وایي چې ما لله لله و ما للقیصر للقیصر، کوم چې د الله کارونه دي د الله کوي، کوم چې د پادشاه کارونه دي هغه د پادشاه کوي. پاپ د الله نماینده شو او پادشاه د سیاست نماینده. په دې دنیا باندې د
د مسیحیت په جامعه کې د دین او د مذهب په منځ کې تقسیم راغی. د دغه تقسیم نه، د دغه تصور نه دوی په نامه د سیکولریزم باندې تعبیر وکړ. سیکولریزم کفر هغه کفر دی چې پس د کمونیزم نه مونږ په افغانستان او د دې په شاوخوا په عالم اسلام کې د هغې سره لاس ګرېوان یو. سیکولریزم لاتیني اصطلاح ده. د دې کفر د پېژندګلوۍ دپاره زه غواړم څو لنډ مطالب ووایم چې خلک پرې پوه شي. سیکولریزم نه په فارسي او پښتو کې په لادینیت تعبیر کړی شو. لادینیت د دین د صحنې د ژوند نه ایستل. د دې تصور د نورو فکري مذاهبو سره فرق لري. زموږ خلک او قوم کمونیزم پېژني. کمونیزم د دین د اساس نه خلاف و. په الله او په رسول او په آخرت په جومات او په ملا باندې عقیده نه درلودله. په حلال او په حرام نه منکر و. د دین ماده یې د بیخ نه د منځه وړله. خو سیکولریزم چې دی هغه د اروپایي تصور په نتیجه کې په دین باندې اعتراف لري. د دین سره د اساس نه اختلاف نه لري. د الله او رسول د دین اثر د ژوند نه ختموي. هغوی داسې وایي چې موږ دین منو خو دین د په دنیا غرض نه کوي. د دې مکتب فکر نه په عربانو کې په علمانیت باندې تعبیر شوی. العلمانیه او په لاتیني کې په سیکولریزم نه تعبیر شوی دی. په پښتو فارسي کې دغه مکتب فکر دومره نااشنا دی چې تر اوسه پورې دې ته موږ معینه اصطلاح هم نه لرو. د مکتب فکر شته، د دې تصور شته. دا څوک په کفر په نامه پېژني نه او څوک په دې خبر نه دي چې د یو بېل مکتب فکري دی چې په مسلمانانو کې رایج شوی دی. دوی هغه د اروپایانو تصور کوم چې په اروپا کې کامیاب شو، د پادشاه او د راهب اختلافونه پرې ختم شول، هغې تصور ته یې رنګ و روغن ورکړه، د فلسفې رنګ او د فکر شکل ورکړه، په کتابونو کې ولیکله او دغو اروپایي اصحاب فکر او اصحاب قلم دغه خپل پسمانده کفاله د خپلو افکارو د قلمونو یې عالم اسلام ته هم راوغورځوله او په مسلمانانو کې هم دغه تصور پیدا کړه چې دین په سیاست کې غرض نه لري. ملا د خپل کار کوي، پادشاه د خپل کار کوي. ملا پوهېږي او جومات یې پوهېږي. عیسی بدین خود، موسی بدین خود. ته خود ما په قبر کې نه سملی. اوس به پای خیش، وسپند به پای خیش. ملا ته په سیاست کې ګوتې ویل څه پکار نه ده. د دې تصور د اسلام نه دا دی چې څوک مسلمان شي ملا یې د په غږ کې اذان کوي او چې کله مړ شي بیا یې د ملا فاتحه کوي او چې کله واده کوي ملا یې د نکاح کوي. غیر د درې خبرو نه د ملا د انسان په ژوند کې نوره مداخله نه کوي. د آخرت دپاره څومره دعاګانې کوي دی خو په دنیا کې د غرض نه لري. دنیا د انسان زړه ده چې سره قمې جوړوي او سره قمې کوي. د انسان خواهشات د آزاد وي، د انسان غرایز د آزاد وي، د انسان تصورات د آزاد وي، د انسان په ازادۍ د قیدونه نه ایښودل کېږي. څه چې زړه غواړي هغه دې کوي او څه چې نه غواړي هغه نه کوي. هېڅوک د چاته نه وایي چې مه، هېڅوک د چاته نه وایي چې مه کوه. د حلال او د حرام تصور دې په ټولنه کې نه وي. دا د انسان په ازادیو باندې محدودیت ته شي ایښودل کېږي. دغلته ازادي په سیاست کې، ازادي په اقتصاد کې او ازادي په اخلاقیاتو کې د لیبرالیزم او د سیکولریزم تصور په عالم اسلام کې راټول شو چې د هغې نه په اخلاقو کې او په سیاست کې په لیبرالیزم تعبیر کېږي او د هغو نه په فلسفي جانب کې په سیکولریزم باندې تعبیر کېږي او په اقتصاد کې په کپیټالیزم باندې او په سرمایه‌دارۍ باندې تصور کېږي. دا ټول لیبرالیزم او کپیټالیزم د سیکولریزم په ماحول باندې راچرخېږي. لیبرالیزم سیاسي شکل دی او کپیټالیزم اقتصادي مخ دی او سیکولریزم اساس یې دغو ټولو فلسفي ږدي. بګزار بیکنن په اقتصاد کې د آدم سمیت مشهوره مقوله ده. پرېږدئ چې خلک چېرته ځي ولاړ دې شي، پرېږدئ چې خلک څه کوي ویې دې کړه. دا ټول تصور په عالم اسلام کې غربي دنیا نه او عالم اسلام ته رانقل. کله چې عالم اسلام ته په 18مه پېړۍ په آخر کې د 18مې 19مې پېړۍ په دوران کې په 200 کالو کې اروپا د عالم اسلام د نیولو اراده وکړه، دا تصور پوره رایج وه. په مسلمانانو کې د جهاد تصور، اسلامي خلافت، د اسلامي جهاد، د کامل اسلامي نظام تصور په مسلمانانو کې ختم و. مسلمانان په خپل منځونو کې په مختلفو فکري، فقهي او سیاسي، مذهبي، قومي اختلافاتو باندې اخته وو. همدغسې حالت کې اروپا یوه عمومي لښکرکشي شروع کړه په عالم اسلام باندې. دا لښکرکشي وروسته د هغو صلیبي جنګونه تېر شول چې په هغو کې صلیبیانو ماته وخوړل. په 11مه او 12مه میلادي پېړۍ کې چې کله صلیبي جنګونه 200 کلن جنګونه د اروپا په عالم اسلام باندې د اروپایانو په شکست باندې او د بیت المقدس په ازادۍ باندې د مسلمانانو په فتح باندې ختم شول، اروپایان ارام کې
اتم نسل د 12مې پېړۍ میلادي نه ښه 18مې پېړۍ چې 1500 کاله پس بیا عام یرغل په عالم اسلام باندې شروع کړه او د دې یرغل په نتیجه کې په عالم اسلام باندې د صلیبیانو لښکرې په مختلفو جهتونو باندې په یوه نقشه او په یو پلان باندې روان شول. انګلستان بر صغیر واخیستله او د دې لښکرې د تجارتي کمپنیو په شکل باندې هندوستان ته راننوتې او د هندوستان د نیولو نه وروسته افغانستان ته انګریزان راغلل لښکرو سره او فرانسویان لبنان شام ته ننوتل، عراق ته انګریزان ننوتل خلیج ته او فلسطین هم انګریزانو ونیوه، شمال د افریقا ته فرانسویان او ایټالویان ننوتل، هالندیان او اسپانیایانو هم د عالم اسلام په مختلفو برخو کې برخې واخیستلې. عالم اسلام ټول مستمره وګرځېدله د صلیبیانو په استثنا د افغانستان او جزیرة العرب یمن چې صلیبیان په دې قادر نه شول چې په دې ځای کې استعمار پاتې شي خپل لښکرې پرېږدي، په دې ځای کې تر اخره پورې ورسره مقاومت روان. دغه دوره د صلیبي هجوم دومره صلیبي حمله او پس صلیبي جنګونه چې په عالم اسلام باندې راغله. دا صلیبي حمله چې ډېر جزئي مقاومت وشو، عالم اسلام صلیبیانو په ډېر کم قیمت سره د پیسو په قیمت او د تجارتي مالونو په ویشلو د رشوتونو په ورکولو باندې عالم اسلام فتح کړ. د دې لپاره د دې سره ډېر مقاومت ونه شو. د دې حملې سره محدود مقاومت شوی دی چې هغه هم په افغانستان کې او د قبایلو کې چې اوس هم د جهاد جذبه پکې موجوده ده. په دې ځای کې ورسره دا قبایل د پښتنو قبایل ورته یو دیوار د مقاومت جوړ کړه چې بالاخره صلیبیانو دا منطقې پرېښودې او په دې باندې نو مینز لینډ نوم کېښود، سرزمین هېڅ کس چې دا د هېڅ ملک نه دی، دا د آزاد قبایل دي. د آزاد قبایل معنا دا نه وه چې دا آزاد دي، دوی نه غوښتل چې دا آزاد قبایل په داسې حالت وباسي چې د هر قاعدې نه وباسي، د هر نظم نه وباسي، سرزمین هېڅ کس چې د موږ نه ده د بل څه به هم نه وي، چې موږ فتح نه شو ورکوی د بل څه به هم نه وي. دا منطقې په دې ځای کې همداسې پرېښودلې او نور 200 کاله په بر صغیر کې په هند او پاکستان کې په پوره اطمینان او ارامۍ سره حکومت وکړ. 2 قرنه په دې 2 قرنه حکومت کې انګریزانو پوره موقع درلودله چې د اسلام په خلاف باندې فکري کار وکړه او د اسلام اصیل تصور او جهادي تصور د ټولنې او د معاشرت نه ختم کړه. په دې موده کې دوی ډېر زیات متعدد کارونه کړي دي چې دا لاند درس د دې دپاره کافي نه دی چې سړی په ټولو پوه شي، خو یو د دې نه دا وه چې د یو څه اجنټان پیدا کړ په دې ساحه کې د علماو او د پیرانو په نامه باندې چې هغوی د انګریز د فکري کار دپاره په مسلمانانو کې منبرونه جوړ شول. په طور د نمونې د هغو نه یو غلام احمد قادیاني دی چې په دې دوره کې راپورته شو، دا په نامه د پیر راپورته شو. ابتداء د صوفي د پیر د هغه نه بالاخره د پیرۍ د ولایت دعوا وکړه او د ولایت نه یې وروسته بیا د پیغمبرۍ دعوا وکړه، ختم نبوت له مشکل دته را پیدا کړه او د دې نه انکار وکړه او وایي چې زه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان لرم، هغه پیغمبر و، که زه د هغه نه وروسته بل پیغمبر یم او زما په دین کې او زما په مذهب کې وینې تویول نشته، جهاد نسخه شوی دی. دا انګریزان چې دي دا کمپنۍ دا د ملک د آبادۍ دپاره راغلي دي، دا د تعمیر دپاره راغلي دي. څوک چې د دې مخالفت کوي هغه مرتد دي، باغیان دي، واجب القتل دي. دا تصور دلته پیدا کړ. نور علما هم د مذهبي څېرو په شکل کې انګریزانو جوړ کړل او پیسې یې ورکړلې چې هغوی د فتواګانې ورکړه چې د انګریز په خلاف باندې جهاد حرام دی او څوک چې د سره جهاد کوي هغه باغیان دي، مرتد دي، واجب القتل دي. او هغه کوم تاریخ چې د شاه اسماعیل شهید په مقابله کې دلته خلک راپورته شول، شاه اسماعیل شهید شاه ولی الله صاحب مسعود چې دلته د مجاهدینو په قوماندانۍ سره د انګریز په خلاف اعلان د جهاد کړی وه، د همدغه شیخانو د انګریزانو د لښکر په همراهۍ سره د هغو په خلاف باندې د جهاد فتوا ورکړه او شاه اسماعیل شهید او د هغو ملګري په بالاکوټ کې شهیدان شول. د بالاکوټ شهیدانو تاریخ کې تاسو راواورئ چې انګریزانو څه رقم وکولی شوی چې د بالاکوټ شهیدان کړه او دلته د جهاد تحریک ختم کړه. هغه تاریخ ښه نمونه د دې ده چې انګریزانو څومره اندازه فکري کار کړی دی. تاریخ بېرته تکرارېږي، د تاریخ تجربې هم تکرارېږي او د تاریخ غمونه هم تکرارېږي. بېرته اوس هم چې کله صلیبي لښکرې اوس په موږ باندې بس 300 کالونه بیا را شروع شولې او بیا د غازیانو تحریک د مجاهدینو تحریک پر دې په خلاف تحریک شو. تاسو ګورئ چې انګریزان مغه خپل سابقه اجنټان یا د فضلالدین شینواري په شکل باندې تبارز کوي یا د بل ملا په شکل باندې د قاضي قضات او د شیخ الحدیث او د مفتي په نامه تبارز کوي او وایي چې د امریکایانو په خلاف باندې جنګ ناروا دی، ځکه چې دا اهل کتاب دي، ځکه چې دا معاهدین دي، ځکه چې دا مستأمنین دي، دې ته پادشاه امن ورکړی دی، دې سره عهد شوی دی، دا په صلح باندې راغلي دي، دا په جنګ باندې نه دي راغلي، دا وطن آبادوي او دا د وطن د جوړولو دپاره راغلي دي او څوک چې دې په خلاف باندې جنګ کوي هغه بنیادګر دي، هغه تروریستان دي، هغه افراطیون دي، د دین نه وتلي خلک دي، هغه خوارج دي. لکه په سعودي کې اوس خوارج ورته وایي. عجیبه ده د امریکا فوجونه چې په سعودي او
په خلیج او په افغانستان او په ټول عالم اسلام کې تقسیم شوي دي او د اسلام په خلاف جنګ کوي هغه خوارج نه دي او هغه مسلمانان چې دې خلاف د فتوا د جهاد ورکوي هغو ته خوارج وایي او یا کله کله هم نور علما په مختلفو اشکالو باندې مختلفې فتواګانې راپورته کوي او وایي چې جهاد خو د امیر د اجازې نه نه کېږي د جهاد دپاره په اول شرط امارت موجود دی بې د امیر نه جهاد نه کېږي نو چې امیر د جهاد را نه شي او جهاد د امیر ونه شي نو دا دور تسلسل سلسله به د دې شیخانو په واسطه باندې څنګه ختمېږي د رسول صلی الله علیه وسلم چې جهاد شروع کړی و او جهاد یې شروع کړ هغه وخت امیر څوک و د کوم امیر په امر باندې جهاد شروع شو که هغلته د رسول صلی الله علیه وسلم امارت دغو د 314 مجاهدینو سره چې د بدر په غزا کې د جهاد وکړه د مشرکینو په خلاف باندې که دا امارت هلته د هغوی دپاره کافي او شرعي وه د جهاد شروع کېدو دپاره نو اوس د مجاهدینو ډلې د هر امیر دا صلاحیت نه لري چې په خپله منطقه کې امارت قایم کړه او د کافرانو په خلاف جهاد وکړي اول د مجاهدینو ډله جوړه شوه د مجاهدینو امیر قایم شو د کفر په خلاف باندې قیام وشو تاسو به د خلافت قایمېږي امارت به قایمېږي او که نه خلیفه به د اسمانه راکښته کېږي هغه خو عیسی علیه السلام نه چې په آخره زمانه کې کېږي د اسمانه راکښته کېږي او خلافت قایموي مخکې د عیسی علیه السلام نه خو به د مجاهدینو ډلې او مجاهدین پاڅېږي د لښکرې به جوړوي د کافرانو سره جهاد کوي دا شرط امامت د جهاد دپاره د خلافت کبرا موجودیت د جهاد دپاره دا په کومه فقه کې راغی دا خو په هغو صورت کې قایم دی چې خلیفه موجود وي خلک به د خلیفې د اجازې نه جهاد ونه کړه به د امیر د اجازې نه جهاد ونه کړه دا خبر خو صحیح ده خو چې خلافت موجود نه وي امارت موجود نه وي عالم اسلام ټوټې ټوټې شوی وي په داسې حالت کې هره ټوټه یې د صلیبیانو په وجود کې پراته وي دلته به بیا امامت کبرا د کومه کېږي تر څو چې جهاد ونه شي دا هغه شبهات دي چې انګرېزانو جوړوي په خپله غږ فکري کې او دا شبهات اوس موږ سره موجود دي دا معاهدین دي عهد چا ورکړی دی دا مستأمنین دي امن چا ورکړی دی مستأمن خو چې امن پیدا کوي خلیفه به امن ورکړی وي د مسلمانانو هلته به د مستأمن وژل ناجایز وي چې خلافت ورته امن ورکړی وي امیر د مسلمانانو ورته امن ورکړی وي خو چې کافران راشي او اسلامي ملک ونیسي لښکر یې هغه تر پښو لاندې کړ هلته یو خپل اجنټ د امیر په نامه کېنوي دې ته به د خلیفه صلاحیتونه ورکوي دا به بیا مستأمن ته امن ورکوي دا فقه دې کومه شوه چې یو کافر به په اسرائیلو کې حربي کافر وي په عراق کې به حربي کافر وي امریکایان به په عراق کې حربي کافران وي او په افغانستان کې به مستأمنین کېږي د کوم خلیفه ورته په افغانستان کې بیا امن ورکړه چې په نور عالم اسلام کې دي المسلمون يدن على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم وهم يدن على من سواهم دا تصور په اسلام کې یو سره یو کافر دی د مسلمانانو دلته دښمن وي حربي کافر دی دلته د مسلمانانو وینې تویوي او دا به په خپل کور کې راولم مېلمه کوم بیا به مستأمن او معاهد ته جوړوم دا قطعه دې کومه شوله مستأمن او معاهد خو د خلیفة المسلمین په وسط جوړېږي دا عجیبه دا ده چې د امیران په عهد ورکولو کې په مستأمن جوړولو کې هر یو خلیفه کېږي او د اسلام په دفاع کې به ټول ګیدړان شي ټول د استعمار په سیوره لاندې به کار کوي دا دومره ډېر خلیفهګان هر یو ته د خلیفه صلاحیت تعینوي علما دې د الله نه وویرېږي دین دې په پیسو نه خرڅوي زه خو چې فکر کړم د دې مصیبت لویه برخه هغه علما دي چې د اسلام غلط تصور ورکوي خلکو ته او غلطه فتوا ورکوي د کفر نه اسلام جوړوي د اسلام نه کفر جوړوي د هغو جرم د هغو کسان نه چې ټوپک یې اخیستی خلک وژني دغونه جرم ذات دی د اسلام په نامه باندې به مسلمانان وژل کېږي امریکایان به راځي په افغانستان کې به اسلامي امارت ختموي د امریکې بیرغ به جګوي خپل حکومت به جوړوي خپل اجنټان به د هرې خوا نه راټولوي ابو وزیران کوي کرزی به کېنوي بیا به فضلادي شینواری راځي کرزي ته به اولي الامر وایي دا به د هغو په نامه خطبه جاري کوي بیا به د امریکایانو په خلاف قیام بغاوت بلل کېږي او د دې په خلاف چې څوک جنګېږي هغه به مرتدین یا به خوارج وي او د دې امریکایانو په سیورو لاندې چې کار کوي او تنخوا ترې اخلي خپل وطن ورته ورانوي او خپل ناموس ته خرڅوي ابو مجاهدین د تور نه سپین جوړول او د سپین نه تور جوړول دا د جهاد د دې مرحلې عمده مشکل دی چې وقت کېږي کله چې د علماو او دعاتو کار وکړه او خلک راپورته کېدل د انګرېزانو په خلاف باندې مقاومت جذبه زیاتېدله په انګرېزانو باندې په اروپایانو باندې اقتصادي مشکلات راغلل د خپلو اقتصادي مشکلاتو په نتیجه کې ونه شوای کولی چې دغه زیات فوجونه دلته اکمال کړه او د بلې خوا نه یې دا ساحې تقریبا وزبېښلې د هغوی اقتصادي منابع یې یوړل نو فوجونه یې خپل بود کړل د خپلو فوجونو په ځای باندې د منطقې د خلکو نه هغه خلک چې دوی په د 2 قرنو کې په خپل فکر قالب کې جوړ کړي وو د هغو د بچیانو نه په موږ انګریزي نظام باندې فوج جوړ کړله دلته بېرته فوجونه پاتې که تاسو د افغانستان 3 جنګونو ته متوجه شئ جنګ اول جنګ دوم جنګ سوم د لښکر چې افغانستان ته راغلي دي په دې کې انګریزانو په نامه باندې وو خو انګریزان نو شکل او جامې او دریشي درلودله اکثره د دې انګریزان نه وو زیاته برخه د فوجونو پنجابیانو د هندوستان سکان چې په دې لښکرو کې راتلل او په افغانستان کې د افغانانو سره جنګ کول یعنې دا فوجونه د
ابتدا نه ټول انګریزان نه وو. په دې کې د پنجاب او د هند د مختلفو قبایلو افراد چې په انګریزي لښکر کې داخل شوي وو ډېر خلکو مړي په افغانستان کې پاتې شول هم شول. لکه څنګه چې د ائتلاف قوتونو اوس د 19 ملکونو پوځونه راوستل او د امریکې په صف کې ودرېدل. په تېره زمانه کې هم همدغسې کار وشو. اوس د دولتونو د ائتلاف په شکل کې راغلل، هغه وخت د برېټانیا عظما په شکل کې راغلل. لکه اوس چې د افغانستان د حکومت تر غلاف لاندې د ائتلاف په قوتونو کې د امریکایانو په څنګ کې د ترکیې عسکر هم شته، د اردن عسکر هم شته، او د عربي دولتونو عسکر هم شته، او د بیا آبادولو تر نامه لاندې د PRC د دفترونو کې د مسلمانانو اولادونه چې انګریزانو کوم امریکایانو په خپل قالب کې په امریکا او اروپا کې امریکایان جوړ کړي وو، هماغه خلک دي چې راځي اوس ورته ترجماني هم کوي، د اسلام او د عربیت په شکل کې ظاهر کېږي. دا د انګریزانو قدیم کار و. کله چې انګریزانو تصور وکړ چې اوس ضرورت دی چې خپل فوجونه وباسو، دغه په قالب اچول شوي مسلمانانو زمن چې دوی چې انګریزي فوجونه جوړ کړي وو، دغې ته د فوج اختیارات ور پرېښودل او دا پاتې شول، او خپل اجنټان چې کوم د دې په قالب کې جوړ وو او د بادار ته امر لاندې پوره خط په خط او قدم په قدم چلېدل، په هغو باندې د پادشاهانو نومونه کېښودل، بیا ترې ووتل او بیا یې ډنډورې ګلونه شروع کړل چې د استقلال او جشن ازادي. که تاسو تاریخ ته مراجعه وکړئ، په 1940 کال کې چې کله انګریزان د هند او پاکستان نه وتل، هغه څوک چې دلته حکومت ته تعیین کېدل هغه هم دوی تعیین کړل او د وتلو فیصله هم دوی وکړه او نوم یې په جشن استقلال کېښودل. چې د فلسطین نه وتل په 1943 کال کې یهودان د فلسطین او د دنیا نور یهودان یې ورته راوستل، دغو مې هلته فوج او لښکر جوړ کړه، نوم یې په اسرائیل کېښودل، انګریزانو حکومت اسرائیلو ته وروسپارل. که د لبنان او د سوریې نه ووتل هم فرانسویانو لبنان او سوریې ته په خپله خوښه باندې حکومتونه جوړ کړل. په خلیج کې واړه واړه کوچیانو خانان او د بدویانو خانان چې کوم وو، هره کېږدۍ په ماحول چې څو کډې پرتې وې، یو عمارت نوم یې پکې ایښودله. کوم خانان چې د انګریزانو سره په خبره کې جوړه وو، موږ کورنۍ ته قدرت ور وسپارله او موږ کورنۍ باندې نوم د دولت کېښودله او د انګریز حمایه ورسره وه. واړه واړه دولتونه یې جوړ کړل. کله چې عالم اسلام دوی داسې تشکیل کړ چې د عالم اسلام اموال د دوی په مرضۍ مصرفېدل، مسلمانانو پیسې د دوی په بانکونو کې پرتې وې، فوجونه د دوی په مرضۍ باندې استخدامېدل، نظام تعلیم د دوی د نصاب په بنیاد باندې چلېدله، سکولونه او یونیورسۍ د دوی په نصاب طرز فکر باندې چلېدلې. د شلمې پېړۍ په اوساطو کې تقریبا 1960 پورې د دې ټولو ملکونو نه اروپایان ټول فوجونه بېرته وایستل او مسلمانانو ته یې بېرته ګوډاګي حکومتونه جوړ کړل چې د استعمار نمایندګانو د استقلال او د ازادۍ سمبول یې په سینه ور وټومبله او ورته یې لکه څنګه چې په خط کې دي هغسې د قدم نږدې کار وکوئ. عالم اسلام په دې حال باندې روان شو. عالم اسلام د یوې خوا نه ټوټې شو، وړې وړې ټوټې تقسیم کړه. لویه سلطه د عالم اسلامي د لوی وجود په وړو وړو ټوټو په وړو وړو اندامونو بدل شول. دغه حالت په عالم اسلام کې د شلمې پېړۍ تر اخره پورې جاري وه. دعاتو علماو کار وکړه او د دې په خلاف باندې بېرته فکري مبارزه وکړه چې خلکو کې بېرته ضروري بیداري را پیدا شي. د دې دورې عمده شعارونه دا وو: السلطان ذل الله فی الارض، پادشاه د الله سیره د ځمکې په مخ. پادشاه د اووه ولیانو درجه لري. د خان کیسه کې دا مشهوره وه چې دا د الله سیره د ځمکې په مخ کې د اووه ولیانو درجه لري. حتی دا خبره هم مشهوره وه چې په پادشاه باندې روژه نه ده فرض، ځکه چې د اووه ولیانو درجه لري معاف دی د عباداتونه. د دې په خلاف باندې هر څوک چې قیام وکړي هغه باغي واجب القتل دی. دغه تصور دا شعارونه د دې دورې عام ذهنیت وه په افغانستان او نورو ځایو په ټولو کې. کله چې په عالم اسلام کې بېرته یوه فکري بیداري راغلله او جهاد را شروع شو، نوې دوره په عالم اسلام کې شروع شو. افغانستان جهاد د روسانو په خلاف دغه اروپایي استعمار کومه سلسله کې چې روانه وه په هغو کې نوې مرحله را شروع کړه. هغه دا چې کمونستان د اروپایانو په خطه د صلاحیت کې راننوتل. کومه خطه چې د اروپایانو تر کنټرول لاندې وه، روسانو او کمونستانو په هغو تجاوز وکړه. نو دلته اروپایان د خپل ساحې د قدرت د تحفظ په خاطر باندې مجبور شول چې د مسلمانانو د مقاومت تحریکونه تایید کړي او دغو په شا کې ودرېږي، تر څو چې د کمونستانو د یرغل مخه ونیول شي، چې د جهاد نارې دوه ورځې ژوندۍ شولې او د جهاد مدرسه را تازه شوله او د جهاد تصور راغی، د شهادت مدرسې جوړې شولې او په دې دوره کې الحمدلله د اتحاد جماهیر شوروي امپراتوري ونړېدله او مسلمانانو دووري تبارز وکړه من حیث یو فکري اسلامي قوت. دې فتحې دوی نتیجې راوستل عالم ته. یوه نتیجه دا وه چې جهادي فکر او اسلامي فکر تبارز وکړه من حیث یو مسلح قوت په دنیا کې ارزندام و. د دې ارزندام کول ټکر درلود د انګریزانو د ټولو 200 کلنو تبلیغاتو چې د جهاد په خلاف کړي وو. دا تبلیغات ټول ونړېدل، هغه ټول په خطر کې شول. دویم هغه تصور
چې اسلام به د جومات او د مدرسې د ساحې نه راوځي، دغه تصور مات شو، ځکه چې مسلمانان نه تنها چې د جومات د مدرسې نه راوتل، بلکې مسلمانانو په افغانستان کې د معاصر قرن اسلام امپراتوري ونړول، هغو ته یې عسکري ماتې ورکړه. نو د دې سره هغه تصور چې اسلام به د جومات په ساحه کې منحصر شي، دا تصور د مشکل سره ګرفتار. یو اسلامي تجدید راغی په تصور کې، او د بلې خوا نه روسیه ونړېدله. امریکایانو ته په عالم کې رقیب دوه قطبي عالم په سیاسي لحاظ یو قطبي شو، اروپایانو ته بل رقیب پاتې نه شو. امریکایانو، اروپایانو، صلیبیانو فکر وکړه چې اوس موږ 200 کلن کوم تصور چې وه په عالم اسلام کې، چې عالم اسلام به زموږ تر سیوره لاندې روان وي او د جهاد خبرې به نه کېږي، دا خو اوس ونړېدله. دې ته خو اروپایانو ضرورت درلود چې د جهاد په خلاف څه موده صبر وکړه تر څو چې د سرو لښکرو مقابله پرې وشي. اوس چې سرې لښکرې ختمې شولې، مسلمانان او مجاهدین او جهادي تصور د اروپا او د امریکایانو په مقابله کې په حیث یو چلنج پاتې شو، چې د دې چلنج ختمول بیا په تبلیغاتو او په تبصرو تلویزیونو په رادیوګانو باندې نه وه ممکنه. استخباراتي وسایل چې دوی ټول کار واچول، د سیاسي سازشونو د لارې چې ټولې هلې ځلې دوی وکړې، دوی ونه شوی کولی چې مجاهدین او هغه مسلمانان چې د اسلام باندې من حیث یو کامل نظام حیات عقیده لري د صحنې نه وباسي. بالاخره دوی دې ته مجبور شول چې بیا عسکري یرغل شروع کړه په عالم اسلام باندې. د هغه 200 کاله 300 کاله مخکې یرغل چې اروپا په عالم اسلام باندې کړی وه، هماغه یرغل یې په نوي شکل کې او په نوي لباس کې را شروع. په تېر یرغل کې عالم اسلام دوی تقسیم کړی وه، جدا جدا لښکرې راغلې وې، هر مستعمر په هره منطقه کې بله نقشې چلولې وه، محلي قوت وه. کوم کار چې هالنډیانو په افریقا کې کوله، په جنوب شرق د اسیا کې کوله، د هغه کار سره چې فرانسویانو په شمال د افریقا کې کوله، د هغه کار سره چې انګریزانو په بحرالصغیر کې کوله، د دې په منځ کې پوره تنسیق او قیادت او کوارډینیشن موجود نه وه. او بل دا چې دوی په دې حمله کې د ټولو خلکو سره عام برخورد درلودله، نو دا دوی خپلې تجربې را واخیستلې او دا تجربې تنظیم کړې او ویې چې راځئ دا سر چې حمله کوو د دې نه به یو لښکر جوړ کړو او دې ته دا کولیشن چې امریکایي ائتلاف په جنګ په ضد د اسلام یې نوم ورنه کړه، دلته په اسلام باندې تروریزم نوم کېښود او په مجاهدینو باندې بنیادګرانو تروریستان نوم کېښودله او د دې په خلاف اعلان د جنګ وکړ. دوی دلته څو خبرې وکړې. یو دا خبره چې که د جنګ دوی وایي چې د اسلام په خلاف دی، نو هر مسلمان به زموږ د احساسو دښمنۍ کوي. خو راځئ د مجاهدین د خلکو په تصور کې بل شی ور معرفي کړي چې دا خو مسلمانان نه دي، دا خو تروریستان نوې نمونه مسلمانان دي، دا خو د اسلام نمایندګي نه کوي، دا شاد خلک دي، دا دغه نه وباسي. دوی دا وایي چې دغه ډله چې په اسلام باندې من حیث کامل نظام حیات عقیده لري، دغه ډله چې په جهاد باندې من حیث یو رکن د اسلام په حیث یوه فریضه باندې عقیده لري چې جهاد یوه فریضه ده، په ازادۍ باندې چې خارجي فوجونه دي د ملکونو نه ووځي، په دې باندې عقیده لري چې دا یو شرعي حکم دی. اسلام کامل نظام الحیات دی چې د ژوند ټولې برخې به جوړوي. دغه ډله چې دا تصور لري، دا زموږ د پروګرامونو د مشکلاتو په لاره کې خنډ دي. نور مسلمانان چې په سابقه قرارداد او پروتوکول باندې روان دي، هغه خو زموږ سره خنډ نه دي، د هغو سره په دې مرحله کې جنګ کول ضرورت نه دی. نو جنګ د دې مسلمانانو په خلاف شو او د تروریزم خلاف جنګ شروع شو. د تروریزم خلاف جنګ تاسو وګورئ، د المغرب نه نیولې د اندونیزیا او مالوزیا پورې په هر ځای کې چې هر مسلمان دغه تصور لري چې د کفر سره دښمن یم او د کفر سره دښمني کوم، کافر په خپل ملک نه پرېږدم، خارجي فوجونه نه پرېږدم، اسلام یو کامل نظام الحیات دی، زه به خپل ژوند ټول په اسلام جوړوم او غیر اسلامي افکار، اخلاق، نظامونه په خپل ټولنه کې نه پرېږدم چې فعال شي. د کفر سره دښمني په ټولو انواع او اشکالو سره دغه خلک یې ټول په نامه د القاعده او تروریستانو باندې په ټوله دنیا کې یو تنظیم جوړ کړ. هر مسلمان چې د دې تصور چې ښه وګته په هغو باندې د القاعده نوم کېښود او د دې په خلاف باندې جنګ شروع کړ. همزمان چې اسامه او د هغو ملګري په سعودي کې د خوارجو فتوا په صادره کړه، په ابوبکر باشیر باندې په اندونیزیا کې د فتوا صادره کړه، بندیخانې ته ولاړله، او په ډاکټر ایمن باندې په مصر کې د فتوا صادره کړه، او په ملا عمر باندې په افغانستان کې د فتوا صادره کړه. حالانکه چې ابوبکر باشیر او ډاکټر ایمن او اسامه دا خلک د خپل منطقو په لحاظ باندې هم جدا جدا خلک وو او د خپلو سیاسي پارټیو په لحاظ باندې هم جدا جدا سیاسي تحریکونه ډالې کې وو، خو منتها په یوه شکل کې په یوه شکل سره شریک وو چې د ټولو وې چې موږ په اسلام ایمان لرو، اسلام کامل نظام حیات دی، د کفر سره دښمني کوو، کفر د مسلمانانو د کور نه ووځي او موږ د کفر لښکرې او د کفر تهذیب او اخلاق په اسلامي خطو کې نه پرېږدو. دا یوه وجه مشترک وه، نقطې مشترک وه. د دې په خلاف یې په ټول عالم اسلام کې جنګ شروع کړ. کوم مسلمانان چې په دې مرحله کې د صلیبي لښکر ضد جنګ ته تیار نه وو، ولو که په فکري لحاظ دی وی چې دغه جنګ جهاد دی، ولو که کافر ته کافر وي، صلیب ته صلیب وي، تجاوز ته تجاوز وي، خو دوی په عملي لحاظ جنګ ته او مقابلې ته تیار نه وو او وایي چې خیر کافر خدای خو راغلي دي، موږ ورو ورو کار کوو، حلقې به جوړوو، خلکو کې به ذهنیت راولو، د کافرانو په خلاف به کراهت ایجادوو، د دوی تر سیوري لاندې به ژوند کوو، د دوی تنخوا به اخلو، د دوی سره به ملګرتیا کوو او ورو ورو به خلک په دې پوهوو تر څو د امریکانو مخالف شي. اوس
اوس د امریکایانو سره مخالفت مصلحت نه دی، اوس د دوی سره جنګېدل مصلحت نه دي. دغه خلک یې په نامه دي ماډریټ مسلمانان یا معتدل مسلمانانو باندې نوم کېښودله تر څو چې د نورو مسلمانانو نه بېل کړه او د جنګ د لښکر نه یې وباسي چې ته ول اخر کې رانه شي. خو الله غوښتي وو چې د دوی سره یې افشا شي. همزمان چې دوی په افغانستان حمله وکړه کافر چې پوه شو چې اوس په دنیا کې مسلط یم څوک مقابله کې نه شي، افغانستان مې فتح کړ، په دنیا کې مجاهدین ختم دي. د عراق تېرو ته یې منډه ور واخیستله او صدام یې هم د تروریزم او د بنیادګرۍ په جرم باندې راوپرځوله تر څو چې د عراق د تېرو دپاره لاره جوړه کړه. الله پاک د دوی تجاوز سبب د دې کړه چې په عالم اسلام کې یو بدلون راشي. وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. دغه تصور دی چې زه مسلمانانو ته وایم چې مسلمانانو الله په موږ باندې نه وایي دغه کله امریکا چې هر څه تحلیل کوي تحلیل به کوي، دغه اجنټان چې هر څه تحلیل کوي تحلیل به کوي. خو زه ټولو ته په ډاګه وایم چې اروپا په خپلو دو غلطیو باندې امریکا او ناتو په خپل موجوده تهاجم باندې د سابقه 300 کالو د فکري استعمار ټول کار په دریاب کې وغورځوله. کوم تصور چې اروپا د مسلمانانو په ذهن کې جوړ کړی وه چې دا اروپایان او امریکایان اهل کتاب دي، دا خطرناک نه دي، دا دښمنان نه دي، او هغوی ته یې خپل اصلي شکل د یو وحشي خونخوار دښمن په شکل کې ځان وروپېژندله. هغه پاپ چې وایي چې دا په سیاست کې تجاوز نه کوي، هغه پاپ هم راولېدله د رسول صلی الله علیه وسلم په شام کې بې احترامي وکړه. هغه اروپا چې دوی وایي چې عیسی بدین خود موسی بدین خود، هغه اروپایانو هغه د سیکولریزم چې پادشاه او سیاست په دین تجاوز نه کوي، نه تنها چې په دین تجاوز وکړه بلکې په شان د رسول صلی الله علیه وسلم تجاوز وکړه چې پیغمبر کاریکاتور نه نشي. دا تنها ده چې مجاهدین یې په سنګرو کې بمبارد کړل، بلکې دومره ورته بیا وسله شول چې د ماشومان په کورونو کې او هلکانو جنکۍ په جوماتونو کې د قرآن د ویلو په حال کې بمونه پر واچول. جومات یې سره د محراب سره د امام سره د طالب او سره د حافظ او د قاري خاورو سره برابر کړه. د تاتار او د چنګیز تاریخ په عالم اسلام کې دوه وریځه تکرار کړه. کله چې چنګیز بغداد ونیوله دومره کتابونه د مسلمانانو په دجله او فرات کې وغورځول چې وایي د اوبو رنګ بدل شو ډېر سیاهي نه، او د مسلمانانو داسې قتل عام یې وکړه چې تملول به یې چې څملې او بیا به په توره باندې وژل. قتل عام یې په دمشق او په بغداد کې وکړه. تاتاریانو چنګیزیانو د تجاوز نمونې بیا د مسلمانانو په جوماتونو کې او د مهاجرو په کمپونو کې راښکاره شوې چې اوس مهاجرو په کمپونو باندې عام بمونه غورځول کېږي بله د نه چې څوک وګوري چې په دې کې ماشومان مړه کېږي یا ښځې مړه کېږي یا زاړه مړه کېږي یا جنګي غیر جنګي خلک مړه کېږي، یا په جوماتونو کې او مدرسو باندې بمبارد بله د نه چې څوک وګوري چې په دې کې څوک موزیم دی غرب خپل ټول هغه تبلیغاتي جعلي شعارونه چې پورته کړي وو، جعلي موسسې چې جوړې کړې وې د هغو ټولو اساسنامې ته پښو لاندې کې د حقوق بشر او د حقوق الانسان د عدم تجاوز د موسسې عفو بینالمللي د دې ټولو دا شعارونه یې ټول د محتوا او د ماهیته کړل او صلیب په خونخواره بربري وحشي څېره باندې چې په ابتدا د اروپا کې په همدې شکل باندې شهرت درلود په موږ خپل څېره باندې دوه وري ارجاندام وکړله. څومره خساره چې غرب د دې نه کړې ده هغه زیاته د نظره په خسارې نه چې موږ وکړله. په موږ باندې د کربلا صحنې دوه وري راته کړې د اهل بیت کورنیو ماشومان چې د کربلا په میدان کې او د فوج په شاوخوا کې محاصره وو او به پرې قطع شولې او د کربلا په میدان کې غیر له دې نه چې د تورې مقابله وکړه ماشوم هلک او ماشوم نجلۍ د تورې مقابله وکړه. څه مطلب و د حضرت حسین رضی الله عنه سره؟ ولې کوم کسان چې د حسین د مدرسې دعوا کوي، ولې کوم کسان چې د کربلا د شهادت مدرسې د درسونو څپړې په خپله سینه باندې وهي، هغه د کربلا د مدرسې دعواداران چې خپلې سینې په څپړو باندې وهي نن د دې مظلومانو د قیام دفاع چې د ظالمانو په مقابل کې د ښځې په حالت باندې ټولو کوڅو کې شهیدان کېږي، ولې نن دا چیغه نه کوي چې د کربلا واقعه په امت اسلامي تکرار شوله؟ نن د هغه حافظ قرآن نجلۍ چې په خپل جومات کې قرآن کې شهیده کېږي د هغې په نکیرو سره لاسونه او برنګو ډک لاسونه چې په خاورو په بمونو ټوټې ټوټې کېږي، هغه چې کله په د تلویزیون د سحرونه ویني د دې میله د ماتم ورځې ولې په ذهن کې نه راځي چې هغه ماتم سره یې ووایي چې کربلا را تکرار شوله؟ آخر خو د حضرت حسین قیام هم د کافرانو په خلاف نه وه. کوم لښکر چې حسین او اهل بیت یې په کربلا کې محاصره کړي وو هغه خو انګریزانو یهودان نه وو، هغه خو د مسلمانانو زمن وو. د اسلام په سوره کې د حضرت حسین د رسول صلی الله علیه وسلم د نمسي وینې تویې کړې، هغه شونډې چې رسول صلی الله علیه وسلم مچ کولې. ابن زیاد خو په مغو شونډو باندې نزا ایښودله، د مغو شونډو سره د نزي په څوکو باندې لوبې کولې. ابن زیاد د کفر دعوا کړې وه او نه یزید د کفر دعوا کړې وه. یزید هم ځان خلیفه د مسلمانانو بلله او ابن زیاد هم ځان اول الامر بلله چې اطاعت د یزید یې په ځان واجب بلله او حضرت حسین یې باغي بلله او اهل بیت باغیانو واجب القتل بلل چې د حضرت زینب
او د حضرت حسین د کورنۍ د وړو ماشومانو نجونو د خط پرده د مسلمانانو د لښکرو باندې ورڅیرې شوله. خو هغې وخت علماو ائمو ټولو په دې اتفاق وکړه چې قیام د حسین قیام د حق دی او په یزید باندې لعنت وویل. امام سیوطي رحمت الله علیه په کتاب اتمام الوفا کې لیکي کله چې د حضرت حسین د شهادت قصه بیانوي نو بیا وایي چې لعنت الله علی شمر و ابن زیاد او علی من ولاه. زه هماغه خبره کوم چې لعنت الله علی من يقاتل المسلمین والمظلومین رجالا ونساء واطفالا لعنت الله عليه وعلى جنوده وعلى من ولاه وعلى من يؤيده. د حجاج جنگ د حرم سره موږ چې دغه واقعه د تاریخ کې تل شو بیا به نه تکرارېږي. د حضرت عبدالله بن زبیر قیام او مستقل معرکه په مکه کې رانول او بیا د حجاج سره جنگ تاریخ د صحنې لیکلي دي کنه. بالاخره حضرت عبدالله بن زبیر په حرم کې محاصره شو. د حجاج لښکرې د حرم شاوخوا ته پرتې او د حجاج منجنیکونه په حرم باندې لګېدل. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په داخل د حرم کې جنگ کوله. عبدالله رضی الله عنه د اسما زوی، اسما چې د رسول صلی الله علیه وسلم کینه د ابوبکر لور د حضرت عایشه خور وه. ذات نتقین کومه ده چې په غار ثور کې رسول صلی الله علیه وسلم ته د ټولنې په یو برخه کې اوبه او په بله برخه کې ډوډۍ وروړله. د هغې زوی عبدالله ابن زبیر چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ترړۍ زوی وه او رسول ته ویلي چې دا زما حواري دی، د پیغمبر حواري د هغې زوی قیام کوي. وګورئ چې دا قیامونه دې ظالمانو په مقابل کې په تاریخ کې ولې د رسول صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نه شروع شوي دي. که دا قیامونه په اسلام کې داسې یو پردي لرې سړي کړي وای چې هغو د نبوت د کورنۍ سره رابطه نه وای نو خلکو به دا خبره کوله چې دا سړی په اسلام نه پوهېږي او د اسلام نه وتلی دی. په یوه غریب تصور سره دغه خبرې کوي، شاذ تصور دی. خو وګورئ چې د یزید په خلاف باندې قیام هم د حسین په واسطه باندې کېږي، د فاطمې د زوی په واسطه کېږي او د حجاج سره جنګ په حرم کې هم د اسما د زوی په واسطه سره کېږي چې د پیغمبر سره نږدې رابطه لري. عبدالله بن زبیر اول مولود دی په هجرت کې په دارالاسلام کې چې دی تولد. چې کله تولد شو په هجرت کې د هلک نه و پیدا شوی، عبدالله بن زبیر پیدا شو. نو مسلمانان ډېر ورته خوشحاله شول او رسول صلی الله علیه وسلم ته ورولېږله چې تحنیک ورته وکړه. او د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه خوله د اول ځل دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم په لاړو باندې وازه شوه. داسې مبارک مولود الله پاک د ظلم په مقابله کې شهیدوي او د بیت الحرام په منځ کې شهیدېږي. دا ډېر د غم واقعه ده په تاریخ د اسلام کې. په دې کال کې د حج ورځې وې د جنګ وشو. اشهر الحرام وې، په اشهر الحرام کې اشهر الحج وې، په اشهر الحج کې د ترویې او د عرفات ورځې وې. په دې کال چې کوم حاجیان حج ته راغلي وو، څوک چې عرفات ته راغلي وو د هغوی نه طواف افاده پاتې شو، طواف یې ونه کړه ځکه چې حرم ته ننوتلی نه شوی. په حرم کې د عبدالله بن زبیر لښکرې او کوم خلک چې په حرم کې پاتې وو طواف افاده یې کوله هغوی عرفات ته نه شوی تللی ځکه چې په عرفات کې د حجاج لښکرې وې. د مسلمانانو حج دغسې تقسیم شو د حجاج او د عبدالله بن زبیر د مقابلې نه. عبدالله بن زبیر د کزمری غوندې په داخل د حرم کې مقابله کوله. مور یې ورسره وه اسما. هغه خپلې مور ته وایي چې مورې څه وکړم د دوو کارو په منځ کې یم، که جنګ کوم کعبه ویشتل کېږي ړنګېږي او که جنګ نه کوم ظالم ته تسلیمېږم. کوم کار وکړم چې ظالم ته تسلیم شم که جنګ وکړم؟ مور یې ورته وایي چې ګوره زویه چې تسلیم نه شي، ګوره زویه چې تسلیم نه شي تا داسې شودې نه دي خوړلې چې شودې باطل او کافر ته تسلیم شي. دا شودې به نه بې عزته کوې. مقابله وکړه. الله د خپل حرم ساتندوی دی. مقابله یې وکړه. په هغې وخت کې خو بمونه نه وو چې په جومات باندې بمونه ور واچول شي، منجنیکونه وو. په منجنیکونو باندې کعبه ولګېدله، کعبه ړنګه شوه او بالاخره عبدالله بن زبیر باندې لښکرې ورننوتلې، په مسجد الحرام کې د حرم په منځ کې شهید کړ. حجاج صفتان که اوس په جوماتونو کې خلک وژني خو د ده نه مخکې د دوی استاد چې حجاج بن یوسف ثقفي وه هغه په مسجد الحرام کې د عبدالله بن زبیر او د ده د ملګرو وینې تویې کړلې او د خپل قدرت او د سیطرې لپاره یې هغو ته شرعي بڼه ورکړله او کعبه یې وویشتله، ړنګه یې کړله. د تاریخ د صحنې باید مسلمانانو لوستې وای او د دې نه یې عبرت اخیسته وای. د موجوده کعبه چې اوس جوړه ده دا بیا حجاج بن یوسف جوړه کړله. دې ظالم پادشاه خپله ړنګه کړه او بیا ده جوړه کړله. دا د حجاج بن یوسف ثقفي په لاس باندې جوړه شوله چې د عبدالله بن زبیر په مقابله کې ونړېدله. بیا یې دا کعبه دووري حجاج جوړه کړله. د حجاج د ړنګېدو نه وروسته دا کعبه نه ده ړنګه شوې تر اوسه پورې الله د هغه دور نه راښیي چې بیا پکې ورانېږي. بیا یې عبدالله بن زبیر په پایه باندې وځړوله. کله چې په پایه باندې وځړوله د دې د خوشبویي تله د مشکو بوی تلل. خلک ورغلل چې عبدالله بن زبیر کې د شهید علایم دي. خلک ټول ورته ګوري چې عبدالله بن زبیر په حقه وه او قاتل یې په باطله وه ځکه چې دی ونه پړسېدله بوی پکې پیدا نه شو، د خوشبویۍ بوی یې لاګي. څه ورسره وکړو؟ ورشئ ورته سپي حلال کړه، سپي مردار یې ورسره وځړوئ چې د سپي بدبویۍ د خوشبویي پټه کړه. د اسلام د تاریخ داسې دردناکې صحنې مونږ تصور نه
کوله چې زموږ په ژوند باندې بیا په امت باندې راتازه شي. موږ کم نصیبي ده چې موږ ژوندي یو او دغسې صحنې په سترګو وینو او په غوږو آر وو او موږ بیا هم ژوندي یو. دغسې حالات نه تنها ده چې خلک جهاد ته راپاڅوي، نه تنها ده چې داسې حالات فدایي عملیاتو سبب ګرځي او ځوانان دې ته پاڅوي چې خپل ځانونه منفجر کا. زه په دې ډارېږم چې دغسې حالات موږ دې بارودونه منفجر نه کا. احساس خو په داسې حالات کې تقاضا دې کوي چې سړی د اوښکو په ځای باندې وینه وژاړي. زه خو په شهیدانو خفه نه یم، الله دې دغې درجې ورپورته کړه. د شهیدانو وینه همیش د جهاد بنزین دي، پټرول دي، دا ماشین په دې باندې چلانېږي، روانېږي، د عظمت په لور باندې امت پورته کېږي. شهید شهادت همیش د امت د عروج سبب ګرځي. زه خفه په مسلمانانو باندې یم چې د اسلام دعوت هم کوي، د قیادت دعوت هم کوي، د نفاذ شریعت شعار یې پورته کړی دی او د اسلامي مبارزې دعوت شعار یې پورته کړی دی. د لویه صلیبي حمله چې په عالم اسلام شروع شوې په هر ځای کې صلیبیان د مسلمانانو وینې تویوي، د دې پرېښی څنګه عکس العمل ښکاره نه کړه چې ټنډه ورته تروشه کړه. عجیبه دا ده چې مستعمر چې کوم څوک چې پارلمان او د جمهوریت شعار یې پورته کوله، د انتخاباتو شعار یې پورته کوله، هغه د خپل شعار نه منکر شو. هغه اوس د وژلو، د وینو د تویولو، د تباه کولو، د بمباردولو او د تباه کولو د قتل عام شعار پورته کړ. هغه د وژنې قتل عام د کوي ته ورته نه زه سره انتخابات کوم، پارلماني مبارزه در سره کوم. د دښمن د شعار نه خود مو شرمېږي. دښمن وایي زه سره انتخابات نه کوم، زه د قتل عام کوم، یا به زما سره په دې لاره دی، یا د وژنم ماشوم دی وژنم، ښځه دی وژنم، تا وژنم. ورته وایي چې نه موږ خو جمهوریت غواړو، د جمهوریت په نظام باندې چلو، د انتخاباتي مبارزه کوو که نه. او دا خو د عقل او د نرمۍ او د دعوت لاره کېږي. لکه چې د جهاد د دې په عصر کې نسخه شوی وي. زه د علماو د دې دعات نه پوښتنه کوم، د دې د نقطې نظر نه به څه وخت جهاد فرض عین کېږي. ولښکرې خو راغلې، ملکونه خو ونیول، خلک خو بمبارد کړل، خلک یې مړه کړل، مدرسې یې بمبارد کړې، اسلام یې په پښو لاندې کړ، نفاذ شریعت خو منکر دي، مجاهد او عالم او مدرسه خو وژني، قرآن خو بېعزته کوي، د پیغمبر بېعزتي یې وکړه، د پیغمبر کاریکاتور یې نشر کړله. آخر دغسې تاسې یوه مقطع وښیئ چې که دغه کار وشي بیا به موږ وسله را اخلو. هغه وخت هغه حادثه ستاسو په ذهن کې، ستاسو ثقافت کې څه وخت دی چې جهاد به در باندې فرضېږي؟ دا داخلي جنګ دی. د رسول صلی الله علیه وسلم فقط که چې امریکایانو اروپایان وژلي وو که نه، د خپل د تره زامن یې وژل که نه. پیغمبر چې د بدر غزا وکړه، د ابو سفیان او د ابو جهل سره یې وکړله. ابو سفیان ابو جهل ته مقابلې ته چې سړی راپورته شو چې راشي فلانی وینا د خپل تره زامن مې د راشي، علي د راشي او د حمزه د راشي، د تره زامن د راشي مقابله د وکړه، میدان ته د راوځي. دا جنګ خو د تربرو د ترو زامنو په منځ کې او په توحید او په شرک باندې شروع شوی و. دغه د بدر غزا چې اوله شروع شوه، دا خو نه خارجي فوجونه راغلي وو چې مکه باندې تجاوز کړی و، او نه هلته په پوله، په پټي، په بزنس او په دکان باندې جنګ و. دا جنګ خو د شرک او د توحید و چې هغه وایي چې لا اله الا الله، الله اکبر، هغه وایي چې اعلن هبل، هبل د پورته شي، هغه وایي چې کعبه د بوتانو نه پاکه شي، هغه وایي چې نه په کعبه کې د بوتان وي، هغه وایي چې دغه بوتان ټول باطل دي چې موږ بوتانو ته کنځلې مه کوه. که پیغمبر د جمهوري اصولو په بنیاد سره د ابو جهل او د ابو سفیان خدایانو باندې تجاوز نه وای کړی، د هغوی په کفر باندې اعتراض نه وای کړی، د هغوی د کفر مقابله یې نه وای کړې، د هغوی جنګ ته نه وای راوتلي، او د هغوی سره په یوه مشترک پارلمان کې په دارالندوه کې ورسره ناست و، د کعبې په ځان کې په مشترک پارلمان کې دارالندوه کې په انتخاباتو په اکثریت د ووټ مسایل حل کړي وای. د بدر جنګ ته ضرورت پرې کېدله، د احد جنګ ته ضرورت پرې کېدله، د نورو سوو شپو ته ضرورت پرې کېدله، د مکې پرېښودلو ته ضرورت پرې کېدله، هجرت ته ضرورت وه. د کوم اسلام دی چې تاسو تحریفوئ؟ ای مسلمانانو، زه د هغو علماو د ناسه ژاړم چې اسلام تحریفوي، زه د هغو منبرونو نه ژاړم چې هغه د حق خبره نه کوي، زه د هغو ژبو د لاسه کباب یم چې فتوا په ډالرو باندې خرڅوي. آخر د ډېرو پیسو د خورلو د لاسه خو ښځې دومره وپړسېدلې چې نږدې دي چې انفجار وکړه. څه وخت به تاسو پرېږئ؟ څه وخت آخر به د دین لپاره قربانۍ لپاره تیارېږئ؟ دا پیشنهاد رسول صلی الله علیه وسلم ته ونه شو چې راشه پادشاه به دې کړو، راشه سره د روسپي زر به درته راټول کړو، راشه د عربو خېژونه به درته راټولې کړو، څه شی غواړې؟ د دې ټولو په مقابل کې صرف دومره وکړه چې زموږ بوتانو ته بد مه وایه. په مقابله د دې کې چې زموږ بوتانو ته بد مه وایه، دعوت دې هم کوه، مسلماني دې هم کوه، پادشاهي هم در کوو، سره زر او سپین زر هم در کوو. رسول صلی الله علیه وسلم دغه پیشنهاد ولې رد کړه چې وي والله لودع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان نترك هذا الامر ومنتدونه. د ابو طالب هم په دې قانع و چې یاره پیغمبر اوس بعد ابو جهل پیشنهاد ومني، او رسول صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوښکې راغلې. ابو طالب ته ورته وایي چې والله یا عمي، قسم په الله دې کاکا چې که سر مې په ښي لاس کې راکړه، خو مې په چپ لاس کې راکړه، که دا لاره پرېږدم. څه شی نه پرېښودل؟ بوتانو ته بد ویل، څه شی نه پرېښودل؟ د کفر مخالفت، څه شی نه پرېښودل؟ د شرک مقابله،
څه شی نه پرېږدو د توحید دعوت. نن د کفر پیشنهاد هم همغه دی چې د امریکا مخالفت مه کوه، د امریکا په خلاف اسلحه مه راپورته کوه، زه به دې وژنم ته راته خانده، زه به دې کور بمباروم ته راته راچکې کوه، زه به دې مدرسې درته ړنګوم ته راته په پارلمان کې کښېنه، زه به په تا باندې وینې ورونه وروم او ته راته سلمي مبارزه کوه، ته د صلح دعوت راته چلاوه، ته زما مخالفت مه کوه، څومره پیسې چې غواړې هغه وغواړه. خبر په دې باندې ده د رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو ترو زمنو سره دغسې د جمهوریت په تصور باندې داسې فکري مبارزه منلې وای او دغه شروط او پروتوکول ورسره امضا کړی و چې ستا په خلاف مسلحه مبارزه نه کوم. نو دې ته ضرورت و چې رسول صلی الله علیه وسلم بېوطنه شي، نو دې ته ضرورت و سړی هجرت وکړه، نو دې ته ضرورت و چې د غار ثور شپې تېرې کړه، نو دې ته ضرورت و چې غاښ کې شهید شي، نو دې ته ضرورت و چې رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام په لار کې هغسې ورځې تېرې کړه چې تېرې یې کړې. اسلامي تصور هغسې واخلې لکه څنګه چې پیغمبر را زده کړی دی. راځئ نه بنیادګر یو نه معتدلین یو، راځئ دا شعارونه پرېږدو، د رسول صلی الله علیه وسلم پیروي وکړئ. که رسول صلی الله علیه وسلم په مکه کې ژوندی وای او د ده په جومات باندې بمبار شوی وای، د ده مدرسه ړنګه شوې وای، د ده ښځې بېعزته شوې وای، د ده په کورونو ته د افطار څو د روم لښکرې راغلی وای، آیا رسول صلی الله علیه وسلم به ورته ناست ورته ویلي چې علمي مبارزه کوم درسره؟ راځئ چې انتخابات وکړو، اکثریت وکړو. که رسول صلی الله علیه وسلم د اکثریت په بنیاد باندې په دې تصور باندې چې هر څوک اکثریت شي د حکومت کوي، که دا قاعده د ابوجهل او د ابوسفیان سره منلې وای، آیا د اسلام حکومت به په ټوله دنیا کې راغلی و؟ اسلام مه تحریفوئ. اسلام نمونه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. زه داسې وایم چې راځئ د معتدلین دی یوه خبره ومني، دومره د اعلان وکړه چې کافران زموږ دښمنان دي او موږ د کفر سره دښمني کوو، دا خبر دې وکړه. امریکایان خو د دې دوستان شول، یهود خو د خالا زمن شول، د دښمني به بیا کوي د ملا او د طالب سره، د دینداره خلکو سره به دښمني کوي. همدا مسلماني د همدا تصور دی. د هندوانو سره خو صلح وکړه، امریکایان خو دوستان دي، د یهودو سره خو صلح کوئ. په دنیا کې دښمنان ختم شول، ټول دوستان شول. د دښمنان به ټول القاعده او ملا عمر او اسامه او د جومات د مدرسې طالبان او طالبات به دا ستاسو دا به دښمني وي. دا تصور تاسو غواړئ چې اوس رایج کړئ په مسلمانانو کې؟ په دې تصور باندې غواړئ چې عوامو خلکو ته قناعت ورکړئ؟ په دې تصور باندې غواړئ چې تمدن جوړ کړئ؟ په دې تصور باندې غواړئ چې دیموکراسي عیاره کړئ؟ حاشا لله، ممکنه نه ده. الحمدلله چې داسې غلطۍ مرتکب شوی چې هغه پروتوکول چې 200 کلونو ستاسو باباګانو استادانو دلته د جومات او د مدرسې سره امضا کړی وه چې زه به په جومات تجاوز نه کوم، په مدرسه تجاوز نه کوم، هغه پروتوکول تاسو مات کړه، هغه جومات ته تاسو ورننوتلی، هغه مدرسه تاسو بمبار کړه، هغه حافظ تاسو شهید کړه، هغه ښځه تاسو بېعزته کړه. ټول اصول د دیموکراسۍ او د جمهوریت تاسو په وړاندې کړل. تاسو دې حق نه لرئ چې دا په چا اعتراض وکړئ چې اوس اسلام ولې د جومات د ساحې نه بهر راوځي. سیکولریزم جومات ته ورننوتله، جهاد د جومات نه د سیکولریزم دفتر ته نه دی ورننوتلی. د باباګانو درسونه هېر کړي وو. دا به د نوي دور آغاز وي، دا به د انګرېزانو ټول تهذیب چې د 200 کالو په نتیجه کې دلته د خلکو په ذهن کې پاتې دی، هغه تهذیب به دغه وړې کېږي. دې سره د مسلمان قول عمل کېږي چې قول عمل وي. زه مسلمان یم، اسلام غواړم، ژوند مې اسلام دی، فکر مې اسلام دی، تعلیم مې اسلام دی، فوج مې اسلام دی، سیاست مې اسلام دی، تصور مې اسلام دی، هوا او حواس مې اسلام دی، شوق و لذت مې اسلام دی. غیر د اسلام نه هېڅوک نه پېژنم. ابي الاسلام لا ابا لسوا. د اسلام زوی یم، زه نه افغانی یم، نه پاکستانی یم، نه عرب یم، نه عجم یم، زه نن د اسلام زوی یم. اسلام زما ژوند دی، ژوند به په اسلام جوړوم. د اسلام د خاور نه به د اسلام دښمنان، د اسلام د دښمنانو فکر، د اسلام د دښمنانو تهذیب، د اسلام د دښمنانو ثقافت د خپل د وینو په قیمت باندې وباسمه. زما وینې به ما جوړوي، زما وینې به زما وطن جوړوي، زما وینې به زما اولاد جوړوي، زما وینې به زما ثقافت جوړوي، زما وینې به زما تاریخ لیکي. دا د مزدورانو د اجنټانو دپاره ممکن نه ده چې په دغسې خاوره کې ژوند وکړه. دی د وار وي، زندانونه مو تجربه کړل، زولنې هم تجربه شولې، د تعذیب وسایل هم تجربه کړل، د ارهاب وسایل هم تجربه کړل، نفسي جنګ هم وکړه، اقتصادي مقاطعه هم وکړه، ټول لارې تجربه کړل. څه چې په لاس کې لرئ نور هم ناثر کړئ، لاس هم خلاص. ولدوا شرکاءکم ثم کیدوني ولا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. دې چې سم په واس کې پوره وي وکړئ، څومره ظلم ممکنه په واس کې پوره وي وکړئ. الله زموږ ساتندوی دی، الله زموږ د اولاد ساتندوی دی، الله د دې دعوت ساتندوی دی. که تاسو ټول موږ لکه د اصحاب اخدود خلک په ورونو کې واچوئ وتځئ، دغه دعوت نه پې چښنه کېږي، نه پې مجاهده کېږي، نه پې حافظه کېږي. الله د دې دین ساتنه خپله ذمه اخیستې ده، الله د دې دعوت ساتنه خپله ذمهواري کړې ده. دا د پیغمبر ذمهواري نه ده کړې. د همدې په خاطر باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت عمر تر قیامته پورې دی او د
د پیغمبرانو عمر 23 کاله وه، الخدا وه چې د دې اوږده د رسالت لپاره اوږد عمر الله ورکړی وای، خو دا عمر الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دې په خاطر اوږد نه کړ لکه نور پیغمبران چې الله پاک د دې دین د ساتنې ذمهواري اخیستې ده. دغسې حالات چې اوس په مسلمانانو روان دي، دا د اسلامي دعوت د ژوندون حالات، دا د اسلامي دعوت ژوندی کوي، دا به د مستعمر فکر ړنګوي، دا به د مستعمر تهذیب ړنګوي، دا به د مستعمر عجیب شرموي. وګورئ چې ارجنټاین څنګه وشرمېدل، وګورئ پرون چې اسرائیلو حمله وکړه په جنوب د لبنان باندې، د لبنان پوځ یو کارتوس پیل نه کړه په اسرائیلو باندې، او نن چې امریکې ورته امر وکړ چې د فلسطین مهاجرینو په کمپ باندې په نهر البارد حمله وکړه، نو نه د خلکو په کورونو باندې بمونه غورځوي. اسد علیه وفي حروب عامه ماته نارې نه شوې، د مسلمان د وژلو لپاره نن قهرمان شوې. پرون د اسرائیلو په جنګ کې د کارتوس فایر نه کړه، د صلح ساتندوی وې، نن د مسلمانانو د وژلو لپاره فوج شولې، عسکر شولې، تر څو چې عربي او اسلامي امتونه قومونه پوه شي چې دغه حکومتونه د استعمار بوډاګان دي، دا د استعمار په نقشه جوړ دي، د دوی بودیجه استعمار ورکړې، د دوی هدف د مسلمان وژله ده او د استعمار حمایه، د دوی رسالت دغه ده، دغه د مسلمانانو په سر باندې پیروداران دي چې مسلمانان اسلام ته پرېنږدي، دا د مسلمانانو ساتندوی نه دي. د عربي دولتونو ماهیت وګورئ څنګه افشا شو. پرون د صدام په خلاف باندې فوجونه لېږل، نن چې په عراق کې جنګ د امریکانو په خلاف روان دی، پټه خوله ناستي. راځئ چې حساب سره وکړو چې سیکولر فاونډمنټالیستان ډېر تشدد کوي، کوم اسلامي فاونډمنټالیستان. موږ په خپل وطن کې خپل قانون، خپل نظام، خپل معاشرت غواړو. سیکولرستان زموږ په وطن کې پردی معاشرت، پردی فکر، پردی عقیده د دوی په زور باندې په موږ باندې تطبیق کوي. موږ په خپل وطن کې د دې حق نه حاصل په اسلامي خاوره کې مسلمان ژوند وکړو، خپل اولاد د اسلام په سوره کې د اسلامي شعایرو او د اهداف اخلاق پر رڼا کې وروځو. سیکولریزم به په موږ باندې په زور باندې عمل کېږي. فلسطین کې حماس انتخابات وګټل، حکومت یې نه مني. په ترکیه کې انتخابات وګټل، اردکان پرې نه ښودل حکومت ته. په الجزایر کې انتخابات وګټل، پرې نه ښودل حکومت ته انتخاباتو ته. دې نه سیکولریزم چې کوم نقشه جوړه کړې وه د موجوده جهادي تصور او اتجاه په مقابله کې هغه ناکامه شول. ای مسلمانانو، زه ستاسو نه یو شی غواړم چې هغه د پښتنو د مسلمانانو په منځ کې اتفاقي مسله ده. افغانستان ته انګریزان، امریکایان، صلیبیان راغلي دي، د دې اصل د هر مسلمان او د هر پښتانه او د هر غیرتي سړي وظیفه ده که نه ده؟ راځئ هېڅ شي کې سره توافق مه کوئ، راځئ په دې کې توافق وکړئ چې انګریزان د خپل ملک نه بیا وباسو. دا خو د نشنلیست، د مسلمان، د پښتون، د غیر پښتون، د تاجک متفقه خبره وه چې په دې ملک کې به خارجي فوجونه نه پرېږدي. نن څنګه خپل اصول ضوابط ته پښو لاندې کول؟ احساس مړ دی او منبر ګم دی او مفتي خرڅ شوی او مدرسه لرېدلې ده. حسبي الله ونعم الوكيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين واوى المهاجرين وفرج كربة المكروبين وفك اسر المسجونين، خاصة اخواننا المسلمين في سجون اليهود. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ايدهم بتأييدك، اللهم انزل عليهم ملائكتك. اللهم عليك بالكفرة والمجرمين الذين يقاتلوننا ويحاربوننا من جيوش النصارى واليهود واعوانهم وعملاؤهم. اللهم انزل عليهم عذابك، اللهم زلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب ديارهم. اللهم اجعل مكرهم في نحورهم، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انزل. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين.